زهرا چې د خسرګنۍ لخوا شپږ ورځې وړاندې د غور په ولایت کې سوځول شوې وه، تېره شپه په کابل کې مړه شوه. د هغې مور تازه ګل چې د یو واړه ماشوم سره کابل ته راغلې، وایي د 12 کلنې زهرا خسرګنۍ زورواکي دي او زهرا یې هم په لومړي سر کې په زور نکاح کړې وه. که بردن نوی ضرار نم بگفتیم که خوردن بابا یا عرض کرد چیز کرد که همین دختر ما خوردن نبرین بیانن گفتن نه ما اون میبریم خود ما بسیار عرض کردن که همین خورده نادانه بیعقله همون تا بیارسی بیچیز همون شهر برشن بردن نالو در به در نبود که حالا شیمه باشه که من ازی حالا شی بشه. د مړې شوې زهرا پلار محمد اعظم وایي چې په هغه ولایت کې د دوی ژوند په خطر کې دی او حکومت باید ورسره په هره برخه کې مرسته وکړي. هیچ کس به هیچ رسانه‌ای حق نداریم صحبت کنیم. چرا صدای تو تلویزیون پخش ما هنوز شفاخانه بودیم. ما از هرات آمدم بالای جنازه زهرا روز دوم حادثه که شنیدم آمدم گفتم چرا تلویزیون و اخبارا صدای تو آواز رو پخش کردن. حق نداری. اگر به کابل هم بری حق نداری که ما هیچ چی ارتباط د زهرا مور او پلار وایي کله چې لور د خسرګنۍ لخوا په زور یوړل شوه نو هره ورځ به وهل ټکول کېدل او دوی ته یې د هغې د پوښتنې اجازه هم نه ورکوله. د کابل د استقلال روغتون مخته یو شمېر مدني فعالان او د زهرا د کورنۍ غړي راټول شوي وو او دغه عمل یې په کلکو ټکو وغنده. مدني فعال باقي سمندر وایي چې لا هم جنایتکاران غواړي خپل جنایت پټ کړي او د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي. هر مردم کلاه فریب بانند تا چه وقت میخواین در چشمای مردم خاک بپاشند. ما میخوایم که این قضیه به صورت کلی شود. د زهرا د کورنۍ په خبره هغه حامله وه او د سوځېدلو پر مهال یې ماشوم هم له منځه تللی دی. هغه له سوځېدو وروسته هرات او له هغه ځایه بیا د کابل استقلال روغتون ته راوړل شوه چې د سختو ټپونو له امله یې بېګا شپه ژوند له لاسه ورکړ.